په اسمار ولسوالۍ کې د وسلو راټولولو کمیسیون ته د وسلو سپارلو مراسم. د تیر په څیر یو ځل بیا دلته د ختیځ کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې هغه وسلې او مهمات د وسلو راټولولو کمیسیون ته وسپارل شوې، کومې چې د تیر نظام د سقوط پر مهال ځینو مجاهدینو او خلکو له ځانه سره د ساتنې په موخه وړې وي. په دې مراسمو کې د وسلو راټولولو کمیسیون غړو ګواښ وکړ که څوک ورته نظامي وسلې ونه سپاري او له ځانه سره یې وساتي، پر وړاندې به یې امنیتي ځواکونه جدي اقدامات وکړي. اتاتیا میله سپک او درنه وسله او 22,112 پیره مهمات چې د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې د دلګي مشرانو او لسونو لخوا نه به تورې حفاظت وړل شوې وه. په خپله خوښه باندې د ملي دفاع وزارت لخوا نه جوړ شوی کمیسیون د اسلحې د راټولولو دپاره هغې ته وسپارله چې انشاءالله د یاد کمیسیون لخوا نه به مربوطه ادارو ته وسپارل شي. دلته د 201 خالد بن ولید قولوردو مسؤلین بیا وایي په دې مراسمو کې په دې ولسوالیو کې راټوله کړې 88 میله سپکې او درندې وسلې او له 20,000 زیات مهمات د وسلو راټولولو کمیسیون ته وسپارل